بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او تیر درسونه مو یاد کړي وي. ګران زده کوونکو، موږ چې مخکې کوم درس ویلي هغه حروف ول چې حروف د هجاو باندې 3 حرکت وو: زور، زبر، زیر او پیخ، چې دا مو د حرف د الف نه تر یا په 9 حروفو باندې د هغه ادا او د هغه لیکنه یاد کړه. ګرانو زده کوونکو، اوس راځم ننني درس ته چې هماغه حرکت دی لیکن په نیمه ترکیبي حروفو باندې چې کله حروف په ترکیب کې واقع کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، زه غواړم چې کتاب هم تاسو ته وښایم. که تاسو کتاب کې وګورئ، نیمه ترکیبي حروف دي. موږ تاسو مخکې په پوره حروفو باندې ویلي، اوس هغه چې حروف په ترکیب کې واقع شوي او حروف نیمه لیکلی کیږي. موږ تاسو ګرانو زده کوونکو نن راځو همدې ته چې حروف نیمه سره رقم لیکلی کیږي او نیمه حروفو د حرکت په سره رقم ادا کوو. نو ګرانو زده کوونکو، الف ما مخکې هم درته ویلي چې دا همیشه مکمل لیکلی کیږي. که په اول کې اوسي، په اوله کې خو نه راځي، ځکه په اوله کې که راځي نو او حرکت قبلې هغه به حمزه یي د الف په شکل. خو موږ تاسو اوس دغه د حمزه د الف په شکل وایو، خو الف ورته وایو. الف به په وسط او اخر کې راځي او حرکت نه قبلې. خو په بنا په دې چې په کتاب کې ویلي او موږ تاسو په ټولنه کې هم د دې سره مبتلا او اخته یو، لیکن که قاعدې میسره کې وګورو دا پکې نشته. حرف باندې شروع ده او یا که شروع کړي نو تاسو ته وایي چې الف نه ده، حمزه د الف په شکل ده. ښه ګران زده کوونکو، لومړی په حرکت دې زور ږدم چې څه شی کېږي. الف زبر ا، الف زبر ا، الف زبر ا. ګران زده کوونکو، با دغه موږ تاسو ډېر بار چې کتاب کې جدا جدا لیکلي، جدا به لیکو. الف زیر ا، الف زیر ا، الف زیر ا، الف پیش او، الف پیش او. حرکت د زور، حرکت د زیر، حرکت د پیش. څه شی کی؟ الف زبر ا، الف زیر ا، الف پیش او، ا ای او. ګرانو زده کوونکو، دې نه بعد لیکم حرف با. چه؟ با نیمه ترکیبی. با زبر با، با زبر با، با زبر با. که موږ تاسو وګورو دا ولیکو برادر، بر، یا په عربي کې باب. صحیح شو؟ موږ تاسو دا په ترکیب کې دا حرف واقع ده، په ابتدا کې راغلی. که په وسط کې لیکو هم کېږي ګرانو زده کوونکو. د هغه نه مخکې کوم حرف راغلی بیا ورپسې با. یعنې موږ تاسو د دې هغه نه حرکت نه مقصد دا ده چې موږ تاسو دغه حرف که چېرته په ترکیب کې په یو کلمه کې واقع شي څه رقم یې لیکو. نو ګران زده کوونکو، راځم ورپسې بیا حرف د با ته چې جدا یې لیکم. حرکت د څه شي پرېږدم؟ زیر. با زیر ب، با زیر ب، با زیر ب، با زیر ب. ګران زده کوونکو، د دې نه بعد بیا هم دا حرف لیکم. با پیش بو، با پیش بو، با بی بو، بو بی با، با بی بو. هغه ادا که په ترکیب کې وي څه رقم به وي؟ څه رقم چې په حروف مفردهو کې وه، اما لیکنه به جدا اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، حرف د تا هم لیکم. تا زبر تا، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر ت،
تا زیر ت تا ت تا زبر تا تا زیر ت تا پیش تو تا پیش تو تا تی تو تو تی تا تا تی تو كان كان بعد كم حرف ده حرف دي سادة ثا زبر ثا ثا زبر ثا ثا زبر ثا ثا زير ثي ثا زير ثي ثا بيش ثو ثا بيش ثو ثا ثي ثو ثا ثي ثو ثو ثي ثا ثو ثي ثا أنا باقرأ उनको حرف جيم ده جيم زبر جه جيم زبر جه جيم زبر جه جيم زير جي جيم زير جي جيم زير جي جيم پیش جو جيم پیش جو جا جي جو جا جي جو كان زكونكو خیلی خوانزو جو جی جا که خوانزو جا جی جو اغنى بعد حرف حابة چی مکمل لیجی مهندیده نقطه نداری ح زبر ح ح زبر ح ح زیر حی ح زیر حی ح پیش حو ح پیش حو ح حي حو ح حي حو أنا بعد جانزكم هو حرف خاء حرف خاء خا زبر خا خا زبر خا خا زبر خا خا زير خي خا زير خي خا زير خي خا پیش خو خا پیش خو خا خی خو خا خی خو خا خی خو حرف ده ح حرف ده خا حرف ده جیم حرف ده با حرف ده تا حرف ده ثا حرف ده الف متسویدی ورسته چه دیدیم کم حرف وایو نو په ابتدا کې کرازی مفرده شو سیده نو دا بچی کی بی په وسط کې لکه دلته بلې کلمې سره فی دال زبر ده دال زبر ده دال زیر ده دال زبر ده دال زیر ده دال پیش دو دا دی دو دو دی دا همدارنگ حرف دی زا هم قیاس کو لال ذال زبر ذا ذال زیر ذی ذال پیش ذو ذا ذي ذو ذو ذي ذا ذا ذي ذو ذا ذي ذو أغنى بعد أقران زكونكو حرف درا چه حرف درا هم من أقران زكونكو دي دالو زارون دويو را زبر را را زبر را را زیر ری را
زیر ری را پیش رو را پیش رو را پیش رو اگر نباید گرم زکون کو حرف زده ز زبر ز ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو ز زی زو ز زی زو زو زی ز گرم زکون را زور پسی حرف سین تا سین زبر س سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو سین پیش سو س سی سو س سی سو سو سی س گرم زکون انا بعد حرف دی شین شین زبر ش شین زبر ش شین زیر شی شین زیر شی شین پیش شو شو شی ش ش شی شو دا گران زکونکو شاغنا بعد من تاسو حرف صاد گورو صاد زبر صا صا زیر صي صا زیر صي صاد پیش صو صا صي صو صو صي صا او گران زکونکو آخری حرف چیز لیکن حرف ضاد ضاد زبر ضا ضاد زبر ضا ضاد زیر ضي ضاد زیر ضي ضاد پیش ضو ضاد پیش ضو ضو ضي ضا ضا ضي ضو گران زکونکو دیدی ادا در سروایم فقط تاسو متوجه سی ا ای او با بی بو تا تی تو ثا ثی ثو جا جی جو ح حی حو خا خی خو دا دی دو ذا ذی ذو ظا ذی ظو زا زی زو سا سی سو شا شی شو صا صی صو ضا ضی ضو چې په دې کې موږ تاسو په څو حروفو کې درې او یا شبه مثالیه څلور حروفو کې اواز زده کوو خا خی خو ضا دی ضو او صا صی صو ضا ضی ضو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې موږ حروف مفرده نیمه ترکیبي یعنی دا حروف مفردان په نیمه ترکیب کې واقع کړو او د هغه دغه درې حرکته چې زور زیر او بیخو د هغه ادمو بیا پریکټیس کړه بیا تمرین کا او یاد مو کړه الله پاک دې وکړي چې تاسو دا درس یاد کړی وي او په اخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق